تاجکستان او طالبانو یو بل ته د کلک جنگ تیاری نیولی دی. د افغانستان او تاجکستان پر پوله زرګونه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. روسیې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې. السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. روسیې له افغانستان او تاجکستان غوښتي چې هر ډول خپلمنځي اختلاف په داسې ډول حل کړي چې دواړو هیوادونو ته د منلو وړ وي. تاس خبري اژانس د روسیې بهرنیو چارو وزارت چارواکو له قوله ویلي روسیې ته د دواړو هیوادونو ترمنځ پولو کې د ځواکونو ځای پر ځای کولو راپورټونه رسېدلي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې الکسي زایتسپ تاس خبري اژانس ته په دې هکله وویل موږ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرېدو او د دواړو هیوادونو د مشرتابه له لوري د توندو غبرګونونو لپاره اندېښمن یو. نوموړی وایي دوی ته له طالبانو رسېدلي ریپورټونه ښایي چې د افغانستان تخار ولایت کې د دې ډلې زرګونه ځانګړي ځواکونه له تاجکستان سره د پولي سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو او تاجکستان بهرنیو چارو وزارتونو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي وو نه غواړي د افغانستان کورنیو چارو وزارت کې لاسوهنه وکړي، خو په دې باور دی چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي ستونزو د حل لپاره هلته د ټاکنې او د ټولو قومونو په ګډون د حکومت جوړېدل اړین دي. بل لور ته طالبانو تاجکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی او دې هیواد ته خبرداری ورکړی چې له دې چارې لاس واخلي. له هغه وروسته د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنیفي له الجزیره شبکې سره په یوه مرکه کې وویل تاجکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د هر اقدام لپاره یې غبرګون موجود دی. په وروستیو ریپورټونو کې ویل شوي چې د احمد مسعود او امرالله صالح په ګډون یو شمېر طالب مخالف مشران د تاجکستان په دوشنبې ښار کې دي. له دې سره هممهاله د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د هغو افغان پیلوټانو په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي ځواکونو روزلي او تېره میاشت واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تاجکستان ته تښتېدلي وو. د ریپورټونو له مخې د طالبانو له کنټرول سمبالولو مخکې د افغان هوایي ځواک کسانو لسګونه پوځي الوتکې او چورلکې تاجکستان او ازبکستان ته لیږدولې چې ځینې یې هلته نیول شوي دي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې راپور به مو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.